افغان حکومت وايي وسلوالو طالبانو د خپلو جنایتونو په دوام لوګر کې محصلین، زده کوونکي او عام خلک شهیدان کړل، خو د شرمۍ مسؤلیت هم نشي منلی. د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب نن د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل وسلوال طالبان د اسلامیت، انسانیت او افغانیت د ارزښتونو خلاف د عامو ملکیانو د وژلو لړۍ ته دوام ورکړي. اطلاعات مکمل ښیي چې طالب دی، دا چې طالب ولې تر اوسه پورې دا پړه په سر نه ده اخیستې، نور نو د شرم ځای ورته پاتې نه دی. حتما د ډېر شرمه چې دومره واقعیت یې ولیدلو، د خلکو عکس العمل یې وښودلو، نو په دې ځای کې ځان چپ پاتې کړی دی. ولې په دې کې هیڅ شک نشته دی چې تر شا دغه حمله طالبانو کړې. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکي وایي افغانستان کې د ټولو جنایتونو مسؤلین وسلوال طالبان دي چې د یو شمیر هیوادونو د استخباراتو په مشورو افغانان وژني. دوی وایي د لوګر قتل عام د طالبانو اصلیت ښکاروي چې سولې ته هیڅ لیوالتیا نه لري. امنیتي چارواکي زیاتوي چې لیلیې، روغتون او عامه ځایونو کې بریدونه د ترهګرو ضعف دی او قوت نه څرګندوي. دقیق استخباراتي معلومات دا دي چې طالبانو کړي، ولې د لوګر او یا نور ورته پیښې کیږي او دو خپل رسما د هغې مسؤلیت په غاړه نه لري. تاسو ته معلومه ده چې اصلي بستر طالبانو نامنۍ ته په افغانستان کې ورکړی. هر هغه څوک که نورې ډلې دي جنګي چې هغه کار کوي، پړی د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې دا بستر طالبانو دې ته ورکړی ده. ولې طالب اوربند کوي؟ د افغانستان د ولس غوښتنه اوربند ده. طالب اگر توان انداخت کردن یک مرمی رو هم داشته باشه، سر ما و شما صرفه نمیکنه و نتیجه شما دنیا شب دیدین. اگر اینا واقعا مرد هستن، مسلمان هستن، خب اهداف مشخص است، اهداف نظامی برند مو طرف جنگ خود بکنن، ددان شفاخانه و مردم هدف قرار دادن. این خود نه کار عیاری است، نه کار دینداری است، نه کار اسلامیت است و نه کار وطنداری است. وسلوالو طالبانو لوګر کې د محصلینو په لیلیه په داسې مهال ځانمرګی برید کړی چې شاوخوا 8 ساعته وروسته د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ضرب الاجل پوره کېده، خو امریکایانو د دوحې تړون مات کړ او لا تر اوسه نه دي وتلي چې د شاوخوا 14 ساعتونو په تېرېدا سره لا هم په بهرنیانو کوم برید نه دی شوی. د چارو کارپوهان وایي د وسلوالو طالبانو دا ډول بریدونه د سولې پروسې پر وړاندې د دوی مخالفت څرګندوي. دوی وایي د زور د لارې د قدرت د ترلاسه کولو د شوق قربانیان به یوازې عام افغانان وي. دوی غواړي هغسې اعمال ته متوسل سي چې گویا په مذاکراتو کې برلاسي ولري او په مذاکراتو کې خپل قوت نمایش ورکړي، او دا چې د امریکایانو د وتلو په اوله ورځ کې دغسې یو پیښې اوسي. بیا زه تکراروم د اول آخري پیښه به نه وي، تر هغه پورې چې یو هیواد په نامه د پاکستان، یو نابکار هیواد په نامه د پاکستان زمونږ په ګاونډیتوب کې اوسي او د هغه لاسپوڅي او ګوډاګیان چې د پاکستان د ستراتیژي منافعو د حمایت په خاطر یعنی حامی په افغانستان کې د هغوی موجود اوسي، دا لړۍ ادامه لري. په ټولنیزو رسنیو کې هم د لوګر د پیښې د غندنې کمپاین جریان لري. اوسني او پخواني چارواکي، سیاسون، بهرني هیوادونه او عامو افغانانو پر محصلینو او عامو خلکو برید یو ستر ناورین یاد کړی دی. دوی لیکلي امریکایانو د دوحې تړون مات کړ او د ضرب الاجل پر بنسټ له افغانستان څخه ونوتل، خو وسلوال طالبان د قدرت ترلاسه کولو په شوق کې اوس پر بهرنیانو برید نه کوي او خپل بېګناه افغانان وژني. د لوګر برید په داسې مهال شوی چې د غربي رسنیو د راپورونو پر بنسټ وسلوالو طالبانو د تیر یو کال پر مهال افغانستان کې د امریکایي پوځي هډو د ساتنې مسؤلیت مخ ته وړل.